مولا ګل تقریبا 6 متره شاته راغی. پر یوه ځای ودرېده او ویې ویل یو قبر دا دی. نږدې 100 متره هاخوا ولاړ او په ګوته یې اشاره وکړه. دویم یې دا دی، معنا دا چې مړي په 2 ډله ییزو قبرونو کې په جلا جلا ډول ښخ شوي دي. پر 2 ځایونو کیندنې پیل شوې. تر څه کار وروسته د مړو نښې ورو ورو رابرسېره کېدې. په یوه قبر کې 14 او په بل کې 16 مړي وموندل شول، ښځې، کوچنیان او نارینه. له 2 ډله ییزو قبرونو ټول 29 مړي وموندل شول چې ښځې، کوچنیان او نارینه پکې وو. په تېره بیا د کوچنیانو هډونه چې یو یې لا هم په خپلې مور پورې کلک نښتې وو. زړه بوږنوونکي برېښېدل. وروسته روښانه شوه چې دا د ولسمشر لمسی حارس و چې د ویشتل کېدو پر مهال د مور په غېږ کې و. د غاړې جامې، بوټونه او د مړو اړوند نور وسایل هم وموندل شول. له مړو سره څنګ ته د هغوی بوټونه، جامې او نور څیزونه هم پراته وو. مړي وروسته یو یو د ملي امنیت روغتون ته ولېږدول شول او هر یو یې تر لازمه پلټونو وروسته تشخیص شول. مولا ګل او ورور یې هغه ډله ییز قبر چې سردار محمد داود خان د کورنۍ له غړو سره یو ځای پکې د 1450 د غوایي د 1 کودتا وروسته ښخ شوي ول په نښه کړی و. حمیدالله او مولا ګل اوس د کلي ملکان ول چې دواړو د ارواښاد داود خان او د هغه د کورنۍ د مړو په اړه پټ معلومات له ځان سره خوندي او امانت ساتلي ول. دوی دغه معلومات د 1400 یا هجري لمریز کال په پسرلي کې د ولسمشر حامد کرزي د فرمان په اساس جوړ شوي هغه دولتي کمیسیون ته ورکړل چې کمیسیون په مټ بالاخره د 30 کلونو ورک مړي د پلسرخي زندان ترڅنګ د پلیګون په نامه ځای کې را پیدا کړل او په یو لړ تشریفاتي مراسمو یې د دارالامان سیمې په سکاټ غونډۍ کې خاورو ته وسپارل. محمد داود خان په 1909 میلادي کال د جولای په 18 کابل کې په سلطنتي کورنۍ کې وزیږېده. نوموړی د سردار محمد عزیز خان زوی دی. خپلې منځنۍ زده کړې د کابل په استقلال لیسه کې سرته ورسولې. په فرانسه کې د کور جوړونې انجینرۍ په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې او د کابل په حربي پوهنتون کې نظامي زده کړې ترلاسه کړې. نوموړی د هېواد د وروستي پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د تره زوی او اوخی و. داود خان د خپل پلار محمد عزیز خان چې په برلین جرمني کې ووژل شو له مرګ یو کال وروسته په 1934 کال کې د ظاهر شاه له خور شهزادګۍ زرمینې سره واده وکړ. نوموړي 8 اولادونه، 4 زامن او 4 لوڼې درلودل. نوموړي له صدارت څخه وړاندې د دولت پر ډیرو څوکیو دندې ترسره کړې وې. په 18 کلنۍ کې دولت ته راغی. په 23 کلنۍ کې فرقه مشر و او په ځینو ولایتونو ختیځ او کندهار کې د عسکري قمندانۍ، فرقه مشرۍ، نایب الحکومګۍ، سرالا قمندانۍ او د تنظیمه رئیس په توګه دندې سرته ورسولې. تر هغې وروسته د کورنیو چارو وزیر، ورپسې د بهرنیو چارو وزیر هم پاتې شوی و. داود خان له 1422 څخه تر 1442 پورې د افغانستان لومړی وزیر هم و. سردار محمد داود خان په 1452 کال کې د خپل اوخي او کاکا زوی محمد ظاهر خان پاچاهي د یوې سپینې کودتا په ترڅ کې ړنګه کړه او د پاچاهۍ پر ځای د جمهوریت بنسټ کېښود. محمد ظاهر شاه پر دغه مهال ایټالیا ته د درملنې په موخه پر سفر تللی و. د هغه وینا د حکومت د تګلارې په ډول پر هماغه ورځ د افغانستان راډیو لخوا خپره شوه. د جمهوري نظام جوړښت، د رښتینې ولسواکۍ وده، د ملي حاکمیت واکمني، د خلکو حقوق ورکول، د بېطرفۍ سیاست، د پښتونستان د مسلې حل او د افغانستان ترقی او پرمختګ یې د وینا مهم ټکي ول. هموطنان عزیز، باید به اطلاع شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدیدی که عبارت از نظام جمهوریت است و با روحیه حقیقی اسلام موافق است جاگزین آن گردید. په دې ډول سردار محمد داود خان له 1452 څخه تر 1450 کال پورې د افغانستان عملاً لومړنی ولسمشر و. د هېواد مشهور تاریخ پوهان محمد حسن کاکړ په وینا د داود خان ملي ارمانونه د غازي امان الله خان ارمانونو ته ورته ول او د حکومت پر مخوړلو طریقه یې د امیر عبدالرحمن خان او سردار محمد هاشم خان په څیر وه. سردار داود خان پر هېواد مین انسان و. غوښتل یې چې هېواد یې د نړۍ له کاروان سره اوږه پر اوږه روان وي. تفریح او استراحت یې نه پیژندل او د ورځې به یې 14 ساعته کار کاوه. نوموړی په خپلو کارونو کې ډیر سخت او جدي و او له همدې امله خلکو په دیوانه یاداوه.
نوموړي د افغانستان لپاره مهم پرمختیایي او سیاسي لیدلوری درلوده. داود خان د بانکونو اساسنامې جوړې کړې او په خصوصي برخه کې پانګونه د دولت مستقیمي رهبرۍ لاندې عملي کړه. د باګرام، کابل او کندهار هوایي ډګرونه، سالنګ او کابل جلال آباد لویې لارې د نوموړي د صدارت په وخت کې بشپړې شوې. لویې جرګې په 1455 هجري لمریز کال کې اساسي قانون تصویب وکړ او د ځمکې مالی قوانین د د ولسمشرۍ په دوره کې جوړ او ترسره شول. د مجرمانو د مهار لپاره د پلچرخي زندان جوړ شو. له جاپان څخه د تلویزیون دستګاه وپیرل شوه او د مدني او جزایي قوانینو جوړول هم د نوموړي د دورې مهم کارونه او لاسته راوړنې وي. د خان آباد، پلخمري او ګلبهار د نساجي فابریکې، د نغلو د اوبو برېښنا دستګاه، د درونټي او ماهیپر برېښنا بندونه، د جبل سراج او غوري سمټو فابریکې، د سپینزر شرکت بنسټونه او د لاسي صنایعو دستګاوې د داود خان د صدارت د دورې لاسته راوړنې وې. محمد داود خان د پښتونستان د مسلې حل، پرمختیایي سیاستونو، د ښځو حقوقو او ښه ژوند، د 15 کلن پرمختیایي پلان، اقتصادي ودې او نورو مترقي کارونو له امله ډیر پیژندل شوی و. د نوموړي د ولسمشرۍ چارو د شهادت تر وروستۍ ورځې او د غوایي تر کودتا پورې دوام وکړ. تاریخونه وایي چې د غوایي کودتاچیانو سردار داود خان ته د تسلیمۍ خبره هم کړې وه، خو هغه نه وه منلې، چې بالاخره د عقدمنو کودتاچیانو لخوا د کورنۍ له غړو سره یو ځای د ارګ په ماڼۍ کې په شهادت ورسېدل او مړ یې په یو ناپېژانده ځای کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کړل. د داود خان شهادت په افغانستان کې د پاچاګردۍ او لسیزو جګړو پیل ګڼل کیږي. نن تر اګست 2024 پورې 46 کاله وروسته لا هم افغانان له سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دي. خلک لا هم د لومړنیو اړتیاوو پوره کولو پسې سرګردانه دي. د نجونو او ښځو پر مخ د عصري علومو دروازې تړلې دي. بدبختانه نوی خو څه کوي، بلکې بیوروکراسۍ کې هغه لسیزې وړاندنی نظم هم له منځه تللی. ملي تړښت زیانمن شوی، د بهرنیو کړیو لخوا د افغانیت پر ضد پټ او ښکاره دسیسې جریان لري. اساسي قانون چې د اوسنۍ زمانې د ولسي دولتونو لپاره لازمي عنصر ګڼل کیږي هم لغوه شوی. تر ټولو لوی درد خو دا دی چې د سردار محمد داود خان 15 کلن پرمختیایي پلان شاوخوا 50 کاله وروسته لا هم په بشپړ ډول عملي شوی نه دی.